زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده मुअज़्ज़ज़ नायब सफ़ीर पाकिस्तान के साथ आए हुए पाकिस्तान एम्बेसी के कौंसलर जनाब अब्बास सरवर कुरैशी साहब को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। ग्राम मलगरू सरंच ज़मूदा नने गोंडा द मखकतली गोंडा दा बकूल डॉक्टर इसरार से हावी वाई ची शायरान او ادیبانو مخکتنه د نړۍ تقریب په مناسبت سره یو ډېر ښکلي ټکي چې کومه دی پلټون کړی دی د دې په اورېدو د سړي خیال یا د خپلې او یا د پردۍ ناوې د لیدو په لاړ شي خو زموږ نننۍ مخکتنه هغه ناوې نه ده چې د مودو نه د یو زلمي خپل خپلوان او د هغوی رشته دار د هغې په تمه بلکې زمونږه دا نننۍ مخکتنه د زرین پریشان د خیال او فکر د ناوې مخکتنه ده چې نوم یې دی سپرلی دی په لمبو کې د دې نه مخکې د عربستان پښتو ادبي تړون د سیورو لاندې د موصوف شاعر دوه شعري ټولګې وړاندې هم چاپ شوي دي چې نومونه یې ګلونه په شپلونه دویم شور او دا دریم سپرلی دی په لمبو کې دی اوس د دې ناوې په ښایست او په جمال به شاعران او زموږ ادیبان په خپلو مقالو کې په دې رڼا اچوي دا غونډې دا غم خادی دا حشرې او دا غوبلې د دې لپاره دي چې زموږ کوم روایات دي هغه ژوندي وساتلی شي الله دې وکړي چې همدغسې محفلونه مشاعرې او غونډې وکړو او د یو بل نه څه نه څه زده کړو. ګرانو ملګرو زموږ د پښتنو دا روایات دي چې هره یوه زموږ داسې دستوره کېږي نو د هغې لپاره زموږ د یو مشر ضرورت دي. زه د دې نړۍ غونډې لپاره د عربستان پښتو ادبي تړون سرلښکر ښاغلی غلام حیدر حیدر صاحب ته خواست کومه چې هغوی راشي او په خپله کرسۍ باندې باون 38 ګاډی چې د هر چا وي هغه دلته یو سعودي ګاډی بند کړی دی مهرباني وکړئ چې لاړ شئ او خپل ګاډی په صحیح ځای باندې ودروئ. 52 زه د عربستان پښتو ادبي تړون سرپرستیاله یو ښه مفکر زموږ ډېر دروند مشر زموږ ډېر محترم چې موږ ته په ژوند کې ډېر څه زده کړي دي سید احمد صاحب ته خواست کومه چې هغوی راشي او خپله کرسۍ سنباله کړي. جناب سید احمد صاحب اس کے بعد میں مہمان خصوصی جناب خیام اکبر صاحب اور جناب عباس سرور قریشی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے کے آئے. زمونږ د دې نننۍ دستوري زه به ورته ناوک ویمه چې د چا په وجه مونږه په دومره ښکلې دستورې کې راغونډ شوي وو ډېر زاړه زاړه ملګري مو لیده د یو فکر ملګري مو لیده. زه د دې ننني پروګرام ناوک او د دې کتاب سختن سپرلی دی په لمبو کې ښاغلي محمد زرین پریشان صاحب ته خواست کومه چې هغوی راشي او په سټیج د
دې نه پس زه عربستان پښتو ادبي تړون نه علاوه چې دلته زموږ کوم ادبي تنظیمي ملګري دي زه د رڼا پښتو ادبي رڼا سرپرستیانه دریاب دولت خیل صاحب ته خواست کوم چې راشي او تشریف دلته کړي. د هغې نه پس د اجمل خټک ادبي مشال صدر میا جمال شاه صاحب ته خواست کوم میا جمال شاه یوسفزي صاحب ته چې راشي او خپل کرسۍ سنبالي. د پښتو ادبي غورځنګ صدر ښاغلی امیر خان موسی صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپله کرسۍ سنبالي. امیر خان موسی که د پام ملګري راغلي د پښتونخوا ادبي ملګري څوک راغلي نو مهرباني وکړئ د هغې نوم مونږ ته راولېږئ که څوک وي راغلي وي. زه د دې نه پس ته د عوامي نیشنل پارټۍ صدر محترم ګلزمین خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي ستاسو په دروند هرکلی کې او په دې مخکې دا چې زموږ سره کېږي. د هغې سره د اماراتو نه راغلی زمونږ یو ډېر خوږ مشر فضل غفار صاحب چې د اماراتو جنرال سیکرټري د عوامي نیشنل پارټۍ هغوی ته خواست کوم چې هغوی هم دلته تشریف راوړي. د دې نه پس ته زه د قومي وطن پارټۍ صدر ښاغلي محب ګل شلماني صاحب ته خواست کوم چې هغوی تشریف راوړي. ښاغلي سید الله صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم تشریف راوړي د کوزې باندې. سید صاحب عابد بابو صاحب ته هم خواست کوم چې هغوی راشي دلته. ورسره محترم امان الله بابا ته هم خواست کوم چې راشي. زموږ یو ډېر خوږ ملګری چې ډېر ادب ذوقه دی، شاعر نه دی، ادیب نه دی، خو د شعر او د ادب سره یې واسطه شته دی. د دې ملګرو ډېر زیات خدمات دي د هغه زموږ د تړون دپاره محمد اسلم خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم دلته تشریف راوړي.